زما محترم ملګرو، د الله پاک ډیر لوی احسان دی په موږ او تاسو ټولو بندگانو باندې چې الله جل جلاله موږ ته جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هدایت د پاره تر قیامت پیغمبر را لېږلی دی. دا د الله تعالی احسان دی په موږ باندې چې موږ د حضور علیه الصلاۃ والسلام امتیان یو او موږ د حضور علیه الصلاۃ والسلام تابعدار یو او داغه په دین باندې یو. خو چې څنګه اتباع پکار ده او څنګه په شریعت باندې تلل پکار دي، نو الله جل جلاله دې موږ ته حق شانته اتباع نصیب کې او په شریعت باندې دې الله موږ ته هغه شان تلل نصیب کې. او کوم خلکو چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام اتباع کړې ده، نو هغه خلق الله تعالی دنیا کې عزتمند او چت خلق پیدا کړي دي، او چې کوم خلکو د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اتباع نه ده کړې، الله هغه خلق په دنیا کې بې عزته او سپک او رسوا الله ګرځولی دي، او د آخرت رسوایی او د آخرت ذلت هغه خو د آخرت سره دی. زما محترم ملګرو، د بعضې خلکو په ذهن کې یو غرور وي، تکبر وي او لویی وي، او د هغې غرور او تکبر او د لویۍ د وجې نه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اتباع نه کوي او د خپل دین په هغه لاره باندې دی نه ځي، او د غرور او د تکبر د وجې نه هغې بېلارې شي او ګمراه شي. نو د دغې خبرو نه دی الله پاک ستاسو زموږ د ټولو نجات نصیب کې چې موږ د خپل پیغمبر اتباع پرېنږدو او هغې غرور د وجې نه او تکبر د وجې نه موږ د خپلې لارې د دین نه بېلارې نه شو. فرعون وګوره، په هغه کې غرور او تکبر او د دغه غرور او تکبر د وجې نه هغه بېلارې شو. او دغه شانته تاسو وګوره، نمرود وګوره، قارون وګوره، او د دې پیغمبر علیه السلام د امت هغه متکبرین ابو جهل وګوره، عتبه وګوره، شیبه وګوره، او دغه شان د ډېر لوی لوی متکبرین د دې امت هغه الله رسوا او ذلیله وګرځوله، او عزت الله هغه خلکو له ورکړه چې هغې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام متبعین او تابعدارو. لکه تاسو وګوره بلال حبشي رضی الله عنه، بلال حبشي رضی الله عنه یو عاجز سړی و، یو کمزور انسانو. بلال حبشي رضی الله عنه غلام و، لیکن الله جل جلاله د پیغمبر علیه السلام د اتباع د وجې نه الله عزت ورکه. او بیا نبی علیه الصلاۃ والسلام وایي چې زه په جنت کې ستا د خپو کشارې اورم. حضرت بلال رضی الله عنه ته وایي چې زه ستا د خپو کشارې اورم په جنت کې. نو دا ولې؟ دا د دې وجې نه چې چونکې حضرت بلال رضی الله عنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام اتباع اختیار کړله. حضرت یاسر رضی الله عنه غلام دی، لیکن هغه د نبی علیہ السلام اتباع اختیار کړله، الله ولا لوی عزت ورکه. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ
چې هغه یو وینځه ده او ابو جهل متکبر او ابو جهل لوی کافر او لوی ظالم د دغه زمانه هغه سره هغه سمیه بیبي په یو ډیر عجیب مرګ باندې هغه شهید کړله او حضرت سمیه بیبي د شهادت نه وروستو هغه د هغې لاش په دوو خانو باندې ابو جهل ظالم وتاړه او هغه دواړه اوښانې وشړل. نو خان خو ضروري ده چې یو ځای نه ځي، خامخا یو خوا بل خوا روان شي. او د حضرت سمیه بیبي رضی الله عنها هغه لاش په دغه طریقه باندې هغه په منځ باندې دوه ټوکړې شو. دا دومره لوی ظلم او دا دومره لوی جبر او تکبر دی ابو جهل وکړو. الله حضرت سمیه بیبي د مسلمانانو په اسلام کې اولنې بیبي شهیده وګرځوله د خپل دین دپاره، د دین د خاطره هغې خپل جان ورکه، د نبی علیه صلات وسلام د اتباع د خاطره هغې خپل جان ورکه. او دغه شانته په دغه زمانه کې غریب غریب صحابه کرامو، کمزور صحابه کرامو، بے کس او خوار هغه صحابه کرامو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د اتباع د وجنه الله ورته لوی مقام نصیب کو او لوی عزت ورته نصیب کو. او چې کوم خلکو تکبر وکړو او کوم خلکو لوی وکړل او د نبی علیہ السلام د اتباع نه مخ واړاو، لکه د ابن خطل غونته کې چې هغه بیا د فتح مکې پر ورځ باندې د کعبه مبارک استارو کې پټېده او پټ نشو. او جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل مجاهدینو ته او خپل جانثار صحابه کرامو ته وی لاړ شه او هغه مردار کې عرض کی چی مردار کې. او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه کرام رالل او د بیت الله شریف د کوټې خوا کې دغه زمزم کوي خوا سره د مردار کو قتل ک التموتا خلاصې ور نکړې شو، ځکه چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتباع پرې خودله. او تاسو ګوره چې مسیلمة الکذاب غونته کې چې هغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته خط راولېږه، مسیلمة الکذاب د خپل کلی نه یمامې نه خط راولېږه، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سره ملاقات هم کړی دی او بیا ورته خط رالیږي چې زه تا سره په دې نبوت کې شریک یم او دا ځمکه چې دا به دواړه نیمو، په نیمه ځمکه باندې به تسلط او بادشاهي چې ده نو دا به د قریشو ستاسو وي، او په نیمه ځمکه باندې به تسلط او بادشاهي چې ده نو دا به زمونږ وي. زما محترم ملګرو، تاسو وګورئ جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسیلمة الکذاب ته چې هغه دا خط راولېږه، نو حضور مبارک ورته وی چې نه، فإن الأرض لله یورثها من یشاء من عباده، الله دا ځمکه د الله د والله په میراث کې ورکوي د خپلو بندګانو نه چاته چې وغواړي. یعنی هغه خط یې ورته ورولېږه. او بیا یو روایت کې د بخاري شریف راغلی دی چې یو داسې وړوکې غونته کې سیز حضور مبارک راواغېسته چې دې کې هم تا سره زه شرکت نه کوم او نه زه تا د خپل ځان خلیفه جوړوم او نه زه تا خپل خلیفه کوم چې ته به زما نه وروستو پیغمبر بلکې زما نه وروستو بل پیغمبر نه راځي. حضور علیه الصلوۃ والسلام مسیلمة الکذاب ته دغه جواب ورک او مسیلمة الکذاب بیا دو کسان چې کم را لیږلیو نبی علیہ الصلوۃ والسلام
د هغه کسانو نه د هغه استازو نه تپوس وکړو چې تاسو د مسیلمة الکذاب د دې خبرې سره اتفاق لرئ او که نه. نو مسیلمة الکذاب د ملګرو ووی چې آو مونږ د دې سره اتفاق لرو، یعنی معنا دا ده چې مونږ پیغمبر منو. نو حضور مبارک ورته وی که دا استازي وجل او د دې دا مړه کول جایزو نو ما به تاسو وجلی وی، ما به تاسو دواړه قتل کړي وی، پرېښې به مې نه وی. خو د استازو وجل جایز نه دي، نو زه تاسو وجنه منه. خو تاسو چې د مسیلمة الکذاب لعین د نبوت قائل یې نو دا ایمان نه دی، دا کفر دی. او بیا دغه مسیلمة الکذاب د حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ په زمانه کې الله رسوا او ذلیل که او د یو صحابي د لاسه د حضرت وحشی رضی اللہ عنہ چې حضرت وحشی دا هغه صحابي دی چې د حضور علیه الصلاۃ والسلام هغه ډیر محبوب تر حضرت حمزه رضی اللہ عنہ سید الشهداء د شهدا او سردار حضرت حمزه رضی اللہ عنہ هغه د احد په جنگ کې شهید کو وحشی، او بیا یې دومره ناروا سلوک ورسره وکړه چې د هغه مسله کول یې وکړل. مسله دې ته وایي چې غوږونه، پوزه، شونډې دا ټول دا پرې کړل ته زړه اوله راوویسته، او چې کومه زنانه دی د قتل دپاره دنیا لالچ ورکړی و هغې له هغه زړه یوړه، هغې پې چکونه ولګول د غصې نه. زما محترم حضور مبارک زړه ته ډېر لوی درد ورسېده چې کله خپل تره ولیده او بیا یې قسم وخوړه. اگر چې حضور مبارک هغه قسم د ده د بدل د کسانو هغې باندې بیا الله جل جلاله حضور مبارک ته وحی راولېږله. خو عرض مې دا کاو چې دې وحشي د حضور مبارک تره مړ که او بیا چې د حضرت ابوبکر زمانه راغله نو وحشي بیا دا مسیلمة الکذاب مړ که او بیا وی چې قتلت فی جاہلیتی خیر الناس وقتلت فی اسلامی شر الناس. وی ما د دور جاہلیت کې وی بہترین د زمانے د خلق وجلے او چې حمزه او په دور اسلام کې ما بدترین د زمانے د خلق مړک چې هغه مسیلمة الکذاب دی. او حضرت وحشی چې کله ایمان راوړي نو ایمان هم څنګه راوړي، الله حضور مبارک په وساطت باندې حضرت وحشی ته خبر را لیږي چې ایمان راوړه. حضور مبارک حضرت وحشی ته د الله پیغام را رسي چې ته ایمان راوړه، الله و ایمان راوړه. نو حضرت وحشی ورته وایي چې زه ایمان راوړم. نو دغه الله چې کوم قرآن نازل کړی دی نو هغې کې خو دا راغلی دي والذین لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة. نو ما خو دې کې قتلم کړی دی او ګوره ما هغه شرکم کړی دی او ما په دغه مخکینی زمانه کې بیا مطلب دی چې ګناهونه هم کړي دي. نو زه څنګه ایمان راوړم؟ قرآن خدا وایي چې هغه خلق د الله بندگان دي او عباد الرحمن دي چې هغه یعنی نه قتل کړی دی نه زنا کړی ده
نه شرک کړی دی، نو بیا الله جل جلاله د دې جواب کې نبی علیہ السلام ته الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، چا توبه وویستله او چا عمل وکړه، ایمان یې راوړه او عمل یې وکړه صالح، هغه خلق به زه معاف کما. نو بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وحشي صاحب وایي چې دا خو داسې ده چې دې کې دا رالل چې دا توبه وویستله او عمل صالح وکړه او عمل صالح باندې دوام اختیاراو، نو دا خو ډېره ګرانه ده چې عمل صالح ټول عمر خو ما نه کولی شم او نه ګران کار دی او ما خو ګناهونه کړي دي، عمل صالح ایمان نه پس به رانه کېږي. نو بیا الله جل جلاله وحی رالیږي ان الله لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، چې دا کم خلق شرک کوي هغه بخي نه الله، او چې کم خلق د شرک نه لاندې کومه ګناه کوي ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، چې د دې نه کومه لاندې ګناه ده هغه الله بخي چاته چې وغواړي. نو څه ډېر عجیبه صحابي دی. نو بیا نبی علیہ السلام ته وایي چې دې کې خو الله وایي لمن یشاء، نو که الله وغواړي نو هغه به بخي، نو که ما ونه غواړي نو بیا به ما دقه شانته پاتې شم او بیا به زه مطلب ګناهګار پاتې شم. نو الله جل جلاله بیا وحی رالیږي قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، اے زما پیغمبر دی ته ووایه هغه خلکو ته چې هغوی په خپلو نفسونو اسراف کړی دی او ګناه یې کړې ده، لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا، تاسو د زما بندگانو ته ووایه چې زما د رحمت نه مه ناامیده کیږئ او زما دغه الله چې دی دا ټول ګناهونه تاسو ته به معاف کي، الله به ستاسو ګناهونه معاف کي. نو حضرت وحشي صاحب کلمه وویله او مسلمان شو. زما محترم ملګرو چې دا یې واورېدل چې الله زما ټول ګناهونه معاف کوي او ما چې څه کړي دي هغه ما ته الله تعالی معاف کوي، نو بس بیا کلمه وویله او هغه مسلمان شو. نو الله جل جلاله د حضرت وحشي صاحب نه رضی الله تعالی عنه نه داسې خدمت واغېسته چې د مسلمة الکذاب غونته کې لعین او کافر او د مسلمة الکذاب غونته کې کذاب معنا د دروغجن چې هغه د پیغمبرۍ دعوه کوله او په دروغ یې کوله، هغه لاړه او الله پاک د ده د لاسه مردار که. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په زمانه کې دا دوه کذابین پیدا شوي، یو دا مسلمة الکذاب پیدا شوی، تاسو ته واقعه ما ذکر کړله، او بل دا چې کوم اسود عنسی و هغه د حضور مبارک په زمانه کې هغه وفاتو او مردارو. زما محترم ملګرو، زما د خبرې مقصد دا دی چې الله جل جلاله په موږ باندې ډېر لوی کرم کړی دی او په موږ باندې الله الحمدلله ډېر لوی عزت موږ ته الله را کړی دی چې موږ ته الله اسلام نصیب کړی دی او موږ ته الله تعالی ایمان نصیب کړی دی. خو زه تاسو ته وایم چې دا ایمان او دا اسلام ګوره په دې معمولی څیزونو د دنیا مه پرېږدی، په معمولی نعمتونو یې مه پرېږدی او د خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه اتباع په دې معمولی نعمتونو مه پرېږدی. زه چې دلته نن څومره ښکلې جامې واچوم او زه چې نن دلته کې څومره نعمت د سپلو او ښکلې مزیدار پیزار واچوم او مزیداره ګړی واچوم او دا خپل بدن په دې صابون باندې صفا سوتره کم او دا ویښته غوړ کم او چمک دمک
او دا سترګې تورې کم او ښکلې مزیدار خوشبویو لګومه، نو هغه ورځ را یاده که چې په تخته باندې بیا دا بدن دی بل څوک اړی رړی. هغه ورځ را یاده که چې ستا دا نازک بدن او دا هغې ناز و نعمت دا کپړې دا هر یو شی دا پاتې شي او خاورو کې د یو کپن بس هغه د جامې شي او په هغې خاورو کې ستا ملاسته راشي. اقر ورځ باندې چې بیا دا نعمتونه زمانه ټول پاتې شي. دا څومره نعمتونه چې مونږه د خپلو ښځو له راوړو، د خپلو بچو له جمع کوو او د خپلو خپلوانو له، نو بیا دا ټول نعمتونه زمونږ نه بس دا پاتې شي او مونږه دقه شانته روان شو. او په هغه ورځ باندې مونږ بیا ډېر حسرت کوو، افسوس کوو چې کله مونږ ته مرګ راځي او آخري ګړی وي چې یاره کاش مونږ دا کار کړی و، کاش مونږ دا عمل کړی و، خو بیا یې سم نه کېږي. بیا زمونږه د عمل دروازه بند شي، بیا زمونږ صرف د هغې جزا او د بدلو دروازه کولاو شي. د عمل دروازه زمونږه بند شي او د بدلې او د جزا دروازه زمونږه کولاو شي. نو عرض مې دا کاو چې لکه دې دنیا کې یعنی مطلب دا دی چې داسې د خپل مال متا د خپل نعمتونه داسې استعمالول پکار دي چې هغه مطلب دا دی تاسو مونږه د آخرت فایده مونږ له راکړي. زما محترم ملګرو، بعضې خلکو له الله ډېر مال ورکړی وي او ډېر دولت له الله ورکړی وي او په هغې مال او دولت ښه کار دی نه کوي، او کله چې د عیاشۍ کار راشي او کله چې د الله او د الله د رسول د هغې د ناراستیا امر او فعل راشي، نو بیا دی په هغې کې په بې حسابه مال لګوي او بیا په هغې کې دی په مال لګولو نه پوهېږي په ځان باندې. او چې کله د لګولو ځای راشي چې دا زما د پاره د آخرت فایده ده، دا زما د پاره د قبر فایده ده، نو په هغه ځای کې بیا دا سوچونه کوي. الشیطان یعدکم الفقر، بیا سره شیطان وعده د فقر کوي چې مکه وګوره که تا دا څه وکړل نو بیا به مطلب ته فقیر شي. دې وجې نه کله چې انسان خرچ کوي نو دی د بیا هم پړه کې چې د ده څه اراده راځي نو دی د سوچونه نه کوي د الله په لار کې په خرچ کې د دی فوراً د هغې باندې عمل کوي. زما محترم ملګرو، الله تعالی دې زمونږ او ستاسو ناراضي شي او زمونږ دا ټکا پکا عمل دی الله قبول او منظور وګرځوي. تاسو پرون زمونږ د دې جامع هغه دستاربندي مو لیدله، هغه فضلا مو لیدل، هغه خوشحالي د هغه خپلوانو مو لیدله. دقه علم او دغه د دوی هغه رونق او دا به د دوی په کار راځي، د خپلوانو به راځي. او چې کم خلک مطلب دا دی د دین نه لري هغې ته بیا سم په کار نه راځي. لہذا زما محترم ملګرو، خپل وخت په الله بندګۍ کې صرف کول په کار دي. الله دې مونږ او تاسو ته د عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. امین. الحمد لله رب العالمین حمد الشاکرین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين. لا إله إلا هو الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين.